نن موږ کاروبارونه کوو، مقصد مو پیسې ډېرول وي، مقصد مې دا وي چې څنګه مال ډېر کم، مقصد مې دا وي چې څنګه جایداد ډېر کم، مقصد مې دا وي چې سرمایه ډېره کم، په هر ډول چې ډېروم. نن موږ کاروبارونه خراب کړي دي. د کاروبار په وخت کې مې والله رب هم هېر دی، د کاروبار په وخت کې مې اسلام هم هېر دی، د اسلام احکامات مو هم هېر دي، او د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک ارشادات چې د معاملات په باره کې کړي دا ټول زموږ هېر دي. دا د دنیا محبت وجه ده. که دې یو عالم ورته وایي چې دا کاروبار ناروا دی، او مولوي صاحب پلانکي راته جایز کړی دی، که دې ورته وایي چې دا حرام دی، او ته یو لاره پکې راوباسه. د ده نه د حرام سره کار دی، د ده نه د حلال سره کار دی، نه د جواز و عدم جواز. دته چې په کوم شي کې پیسې ډېري بیا دی ستا نه لار هم غواړي، دی هغه کاروبار به ته په هر ډول چې ورته جوړوې به ورته حلالوې به، که نه دی په حرام کې واقع دی. د وجه څه شي ده؟ وجه څه ده؟ چې موږ په کاروبار کې خپل خدای نه پیژنو. وجه څه شته چې موږ په کاروبار کې خپل نبي نه پیژنو، نه د نبي سنت طریقې پیژنو، نه د نبي ارشادات پیژنو. وجه څه شته چې د کاروبار په وخت کې زموږ څخه جهنم و جنت هېر سي. وجه څه شته چې د کاروبار په وخت کې زموږ څخه د اسلام هغه عظیم اسلام مهم اصول زموږ څخه هېر سي. نه بیا موږ په دوکه باندې باکو، نه په درواغو باندې باکو، نه په ظلم باندې باکو، نه دا دی چې د بل مال څنګه موږ ډېروو، که په ناپ تول کې کمی بیشي کوو، که رقم دوکه کوو، هر څه چې کوو، بیا به موږ ته څوک نه وایي. ای د الله بندګان، دا یو خبره واله، دا یو بېعقلي ده، دا ډېره غټه بېعقلي ده چې د یو څو پیسو په خاطر باندې، د یو څو روپو په خاطر باندې سړی خپل رب هېر کړي. نه قسم بالله که په دې باندې ډېر سي، په ظاهر به ته ووینې چې ډېرې دي، لیکن بیا وګوره د دې نتیجه څنګه دی. د الله بندګان، دونې د دنیا سره محبت، خاص کر زموږ انسانان پښتانه، هغه مسلمانه طبقه، دا اوس په دې خارج کې اکثره په پراډیانو په دوکهبازانو مشهوره دي. استغفر الله. موږ د آزاد کاروبار راورسوی. که یو کمپنۍ ته د یو شي اډر موږ ورکوو، موږ ورته وایو چې نوم هغه پر ولیکه، سټیکر هغه پر ولګوه، لیکن مواد یې ورکم که کمزوري شی جوړ که، په نامه یې د هغه خرڅوي. دا تا ته اسلام اجازه درکړې؟ نبي علیه صلات وسلام په دور کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بازار ته راغلی، غنمو کې لاس واچوي، دا څنګه ژړ غنم پراته وو، هغه قیمت یې ځینې وپوښتئ. کله چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم لاس و دننه کې دننه خشته غنم پراته وو چې راپورته کړه هغه خراب شوي غنم، د الله رسول دا ولې دا عیب دې ولې پټ کړی دی، دا خراب غنم دې ولې لاندې کړی دی؟ هغه ورته یا رسول الله بله کمې خلک نه غواړي. نبي علیه السلام ورته وایي من غشنا فلیس منا. زما په امت کې چې چا دوکه وکړه هغه زما د امت څخه نه دی. استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم. د امت نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ایستلی دي. ته راسه زموږ کاروبارو ته، موږ د شپې کم پیکنګونه کوو، د شپې کم ملاوټ موږ کوو. موږ چې کله کاروبار بند کو، خلک ولاړ شي کورو ته، موږ دا ګمان دی چې بیا موږ الله نه ویني، موږ دا ګمان دی چې نور موږ خدای هم نه ویني. بیا د شپې دغه فراډ موږ شروع کو، دا دوکه شروع کو، دا میکس شروع کو، د نور مالونو یو در بل سره میکس کوو، او بیا په اصلي او اوریجنل خرڅوو، الله موږ نه ویني. دومره دنیا پر تا باندې غالبه سوې ده، دومره حب د دنیا در باندې غالبه سوې چې خپل رب در نه هېر سو، او په دې باندې ته د امت څخه هم ووتلې. تر هغه کم کارونه شته چې په هغه کې د دوکه نه وي. که د فروټ دکان ته ورسې، د میوې دکان ته ورسې، هغه ښه میوې لوړې شي لاندې ګټه خراب وي. کله چې ستا توجه واړوي دی دوه درې خراب ور واچي هلته. که د کپړو کاروبار ته ورسې، که د موټرانو شورومان ته ورسې، در دې بدتر دی. که د پیسو معاملاتو یا دغه رقم پراپرټیانو ته ورسې، یا دغه رقم د دې څخه علاوه صرافیو ته ورسې، په هر شي کې درواغ دوکه فراډ شروع دی. د خدای بنده ته خبرې، نبي علیه السلام وایي که مسلمان ته دوکه ورکړه هغه زما د امت څخه نه دی. من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا. چا چې زما امت کې زما امتی ته دوکه ورکړل، یا زما په امتیانو کې چا دوکه وکړه، د الله رسول وایي دا زما امتی نه دی، دا زما د امت څخه نه دی. نو تا که په پټه کوې، د شپې کور کوې، د باندې د خلکو په مخ کې نه کوې، وایي زما پراټ ښکاره کېږي، نو دا ومنه چې الله تبارک وتعالی ته ویني، په دې عمل کړی نه ویني. حضرت عمر رضی الله عنه د شپې په کوڅو کې روان، د ده ډېر د عدالت امارت و، خپله به د شپې ګرځېدی. هغه د سهار د سپېدو وخت دی،
په دې وخت کې په هغه زمانه کې یا اوس هم دغه عادت دی دا ښځې غواوې لویشي یا بزې لویشي کله چې شیدې لویشلې دي په لوښي کې پرتې دي مور یې ورته وایي چې بچیه ورسه په دې باندې اوبه ګډې کړه هغه ورته وایي مور یې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین د خوا حکم دا سوی دی چې نور به د دې مابعده په شیدو اوبه مه ګډوئ مور یې ورته وایي دا ستا کار دا ستا اوبه ګډول خو امیر المؤمنین اوس نه ویني هغه ګوره چیرې بې د لور عجبه جواب ورکړي المورې که حضرت عمر رضی الله عنه موږ نه ویني آیا د حضرت عمر رب هم نسته د هغه در مراقبت لاندې هم موږ نه یو هغه هم موږ نه ویني مور یې ورته خاموش د عبدالله بن عمر رضی الله عنه واقعه ده حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره د باندې راوتلی دی ګوري چې یو شپانه دی هغه شپانه یې راوغوښتی ول موږ وږي یو شی نسته راسره د ستا په پسو کې یو پسه پر موږ باندې خرڅ کړه چې موږ یې د ځان دپاره پوخ کړو ویې خورو هغه ورته زه یو مریی یم زه یو مریی یم دا زما نه دي دا د مولا دی دا زما د بادار دی هغه ورته ویل چې هغه څه په خبرېږي موږ به تا ته قیمت هم درکړو موږ به حلال کړو تا ته به کټو هم درکړو هغه غلام په ژړا سو وایي که زما بادار نن نسته زما مولا نسته هغه زما رب حقیقي سته که نسته این ربي زما رب چیرې دی هغه زما رب هم ما نه ویني هغه زما د مولا رب هم ما نه ویني ماذا اقول لله زه به خدای ته بیا څه جواب ورکوم د قیامت په ورځ هغه ستره محکمه چې د الله سبحانه وتعالی د قایم وسي بیا زما څه د دې عمل باره کې پوښتنه وسي بیا به زه خدای ته کوم جواب ورکوم حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه په ژړا سو د ده دا تقوا ته یې وکتل د ده دا خوف و خشیت ته خدای ته یې وکتې فبکا ابن عمر رضی الله عنه په ژړا سو نو موږ کاروبارونو ته چې د شپې کم ملاوټ کوې کم شان چې سره ګډې کم کمزوری شی چې په اصل ګډې کم سټیکران چې پر کمزوری شي باندې لګې کمې ټاپې چې ته پر کمزوری شي لګې دا تا خدای نه ویني چا ته ډېری د الله بنده پوښتنه به احساسه کېږي حساب کتاب به احساسه کوي غرمې و چورمې به ستا بچان کې خوري میلې به نورې کې کوي عیاشي به نور پکې کوي حساب کتاب احساسه کېږي ولې د خدای بنده دا دعا کوه اللهم اکفني بحلالک عن حرامک خدای ما ته په حلال رزق ما ته کفایت را نصیب کړه ای الله په حلال رزق ما ته بسنه راکړه د حرامو مو وساتې نو زموږ معاشره کې زموږ په معاشره کې چې کوم انسانان دي هغوی په کاروبارو کې ډېر سخته لاسوانه کوي دا ډېر غټ جرم دی دا ډېره لویه ګناه ده د خدای په خاطر دې ځان وساتئ که نه ډېر سخت بد عواقب او انجام به ولري بیا